قدرمنو دا وخت زما او شاته د یوې مورکۍ جسد پروت دی، مړی یې پروت دی. دا 70 کاله عمر دی، 4 ګولۍ ویشتلې دي. زه په دې باندې ډېر غمجن یم چې زموږ پښتني روایات څه پښتو څه سوله، پښتونولي څه سوله. په پښتونولي کې به ښځې، سپین ږیری او کوچني ماشوم ډېر احترام درلودی، په بدیو کې خلاص وو، په هر څه کې ښځې، سپین ږیري او ماشومان خلاص وو. نن دونې بدبخته وخت دی چې وروره دا 70 کلو سپین سرې ښځه 4 ګولۍ ویشتل شوې. په سال نه په لرو مورکۍ د کور راوتلی او چا ویشتل. څو عمر یې دی؟ تقریبا 70 کاله ده. 70 کالو سپین سرې ښځه ده، چا ویشتلې ده؟ 4 ګولۍ ویشتلې ده. او نه دا انسانیت دی، نه دا یو انساني روایت دی، نه دا یو پښتني روایت دی. موږ هر څه له لاس ورکړي دي. موږ پښتانه داسې یو لکه حیوانان د هېڅ شي تابع نه یو، نه د مسلمانۍ، نه د پښتونولۍ، نه د انسانیت. هر څه مو له لاس ورکړي. دغسې وحشت ته مخه سوې ده. نو د دغه مورکۍ په حواله باندې د کور خلکو خبره وکړه چې نه زموږ سره دښمني شته، د چا سره نه بد شته، هېڅ شی زموږ نه. تقریبا داسې یوه هفته قدر پر کور مخکې پر کور یې حمله وسوه او د شپې خلک ور اوښتي وو. نو پاک یې الله پاک د دې زوی بچاو کړي. نو نن دا سر راوتلی د سر باندې درد یې ملا څه کویزه اخلي او په لارې بس چا ویشتلی ده 4 ګولۍ. سپین سرې ښځه ده، د 70 کال. د 70 کالو سپین سرې ښځه ده. د دې څه بد شته له چا سره؟ یاره دی بد څه نشته. داسې موږ تقریبا داسې یوه هفته قدر پر کور مخکې پر کور یې حمله وسوه او د شپې خلک ور اوښتي وو. نو پاک یې الله پاک د دې زوی بچاو کړي. نو نن دا سر راوتلی د سر باندې درد یې ملا څه کویزه اخلي او په لارې بس چا ویشتلی ده 4 ګولۍ. سپین سرې ښځه ده، د 70 کال. د 70 کالو سپین سرې ښځه ده. د دې څه بد شته له چا سره؟ یاره دی بد څه نشته. داسې موږ خپل بد نه رامعلومېږي چې ظلم یې وکړي د زنانې سره. او د 70 کالو سپین سرې ښځه